یا بچوړیا زر راځه ناوخته دی اوس په رامنټېدو واوره شروع شي بې تېزه شي که نه چینچو پینچو خو ته کېږي یخ خو یوازې تاله نه دی شوی مال هم شو دی یا تا خدای دې په تباهونو تباه مه که زه دې په دې یخ کې را روانه کړې وه بوډۍ ښځه یمه مخکې کېږه کور ته به تله غواړې اوړه باغېږل غواړي یا تا خدای دې دا سقافه کول د خاورو د لاندې که زما خپې یخې شي دکه بره دې نږدې ځای ته به لاړ شو هغه بره اوچت ځای ته زه نه شم تللی زما په خپو ودرلی مخکې کېږه که نه لږه درلا کومه ډېرې قلتې مه کوه زه بېبې ته ما ته مخه ښکارېږي چې دومره راته ښکارېدې نو بیا دې چکر له څه له راوستې یا بېبې ما ته وردېږه که نه زه یارېږم ما ته وردېږه یبی بچوړیا راشه د ملا تیر مې بچو لاس راکړه بېبې پاڅه یو ستا ارزي کې خپې اوړي شغو دې په لارې د تلو نه یا بچوړیا مور پورې پشاړې مه کوې یو ورځ به تم داسې شي ما ته چا وې چې دا بوډۍ ځان سره را روانه وه اوس یې سوجي پاخ کړله دې سوجۍ ته غلم کړي ما به خپل ملګري راوستي وو بچوړیا مور د خپو لاندې جنت دی ته خو مور پورې پشاړې کوې یو ورځ به ملګري ستا په کار را نه شي او دا به یو ورځ زه تا ته ښیم بېبې ورو زه بیا درځونه خورې بیا تا هسپتال ته نه شم ښه بچوړیا راځه الله به خیر راځه بېبې دقته ځای صحیح دی دقلته کښېنه سوچي زر راواله بېبې مالې یو دی زه دې په تباهونو تباه په زه دې را روانه کړې ما دې لاسونو لبې مې یخ شو دی خو ناجوړه ښځه یم مه جاړه خدای دې رښتیا بېبې را سوچي زر راکړه زه وږی شوی یم وردېږه سپړم د لارې ډک به شي بېبې یخ دی صبر وکړه ډک به واوره ډېره زیاته شوله که نه بېبې یخ لا دی چې بیا په وخت کور ته ځو بله پیره به مې کالام ته چکر لګوځي ته ما دلته نه راوستې ته خو لا کالام ژاړې خوره بېبې خبرې پرېږدوه بېبې وڅکې دې پکې کم اچولي دي دا وڅکې به خو به دې پکې سیوا کړوې که نه زما ځانه غریبې نه شکر وباسه چې بښم دې نه کړه خوره نازمین ما ده بېبې راوستې شي وکړو خوره بچوړیا ماشومان به چېرته چې دا خبرې د چشي راځي دلته په دې ټایم څوک څه کوي او زما په علاقه کې په دې ځای کې دلته څوک څه ګوري اوس خو به زه دوی سره ګورم چې دا څوک دي په دې ټایم کې دوی دلته څه ګوري اوس به دوی خپل حل ویني بغیر د مرګه یې نه پرېږدمه زه راغلمه هکو بکو سرسیندکو آدم خور دراغ پترپکو یوی بېبې پونه وګوره دا چې شی را روان دی بچوړیا دا خو ادمخور دی راپاڅه چې ځو تخته دا خو سړی ماتی یوی بېبې په رښتیا مې پاڅه چې ځو تخته یو بچوړیا راشه لاس راکړه بېبې ته نقل ته څومره ما به ادمخور وخوري زه تا لاس نشم درکولی زه در لاړم دا د نن سبا اولاد دی او اوس مې چکر له راوسته اوس مې پرېږدي
بیبي آزاد شه ادم خور را روان دی خوري دي یبا بچوړیا راشه سر په خښ شو لاس راکړه بچوړیا راشه بیبي ته دقل ته څمله زه دې لاړم ته پخوانۍ ښځې ته یې خوړلې ښی بچوړیا راشه لاس راکړه بیبي لاس راکړه که مور مې نه وې دقه ادم خور ته مې پرېښودې خو اوس څه کې خیرې به راته وکړې راځه راتښته ماته چاوي چې چکر لراته نه به څنګه وه پوله ټوله کړه تخته بیبي په سرکونډو راځه په سرکونډو راځه دې واورو کې خو تله نه کېږي سړي خپې نښلي یبا بیبي راشه که نه د ملا تېر مې مات شو راشه که نه یا یوه چوړیا واته ورځېږه یوه چوړیا واته ورځېږه بیبي هغه پورې وګوره ریمونډا دی راځه تپوس دې کوو چې دی چل کوي یبا چوډیا راځه ته دا خو غټ کار شو زموږ مدد به هم وکړو اوس ما سره بل ملګری هم نشته چې بل ملګری ما سره نو دا بالا به ما را روانه کړې وه او په څه طریقه به واچوله چې دا پورې څوک را روان دي یاله دا خو بېبې دلې راله راځئ دې خوا راشئ دلته تاسو څه ګورئ السلام علیکم وعلیکم سلام دا بېبې په دې واورو کې دې څه را روانه کړله کته کښېنه ته بېبې ته دلته څه ګورې دې هلک راته ویلي دي بره چکر له ځو دلته تاسو دا خو خوښه ځای دلته خو ادمخور دی او زه یې وختي را په مخه کړی وم تاسو دلته څه ګورئ د بچوړي هغه ادمخور خو اوس موږ هم ولیده موږ پسې را روان وو موږ ورغه رښتیا وې او که نه تاسو هم راوځغلولی دې پرون د مري کسان یې ځغلول دي د پنجابیان یې ځغلول دي اوس به داسې کار کوم ما کوهی جوړ کړلی دې کوهي کې به تاسو ما سره ملګرتیا کوئ ټیک ده بیبي ستا دا زوی ما سره ملګرتیا دې کوهي کې کوي ته به دې ځای نه خوا ځینې موږ چې ادمخور ختم کړو موږ راځو دلته ښه ته به خوا ځینې ما کوهی جوړ کړلی ته به صرف یوه ګنټه صبر کوې موږ ورته وراچو بس ختموي ښه راځه ګلوسینه ته دغلته کښېنه چېرته ځم راځو خورې راځه دې خوا راشه دې خوا راشه ګلوسینه داسې ما پسې تا پلان جوړ کړی دی بالا پسې دا کوهی ما جوړ کړی زه وختي راغلم زما 3 ګنټې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نشته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا ټول او بیا چې مونږ هغه راتلو ما ویل داسې پلان جوړ کړی دی بالا ته زه نو وراچوم او دا خاتمه او دلته دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان ما لکه دغه اخري سر د دی بنده زر زر کوه ښه دقسې غونډان زر زر جوړوه راکړه جینۍ الله زما بچوړو ته خیر کړي او بری ونه ورکړي کوه زر زر راکړه غونډان راکوه زر زر یخ دی نو ته به ادمخور ختمې نو که دا یې اوس ستا مور خوړلی وې یا یې ته خوړلی وې دا به یو ورځ ته ختمې نو دا به ته چې چل کړې را روانو که نه اوس به ورسره ګورو دا ونیوه چې دغه جوړ شي چې دا پلاو ته لاړه یو پیر که نه دې کوهي ته چې دا ننوته بس نو دې سره بس بیا زه دا بیا داسې کار وکړو چې دې ته بیا موږ چې چل وکړو اور به ورته واچو اور به ورته واچوې سر به ولري دغه کې کېده د کوهي کې پته دغسې دې ته چې ما اور واچو که نه بیا به د دې بچي یاد ساتي
چې هر سهار چا سره چېړی پوری ملا سره مه چېړی راکوه زر زر راکه زر زر اخري دغه زر ته چې دا پټ زر راکوه بس اوس دا داسې کار وشو که نه چې آی دی دا پټ شو اوس داسې کار کوم چې راځه ما پسې راځه هغه ادمخور هغه پر هغه جاغو کې دی خطرناک ځای کې داسې کار به وکړو ستا بوډۍ مور ته هغه به ځان پسې نه پسې کوو اول به ادمخور ته کار وکړو بیا به چې راغی دې کوی ته چې هغه ورغخ بیا به ورته تیلی ووهو ختم به یې کوزو به چې دلته دا خلک راځي چکر له ډېر خلک راځي چې داسې دا ادمخوران یو موږ ته دا کار کوي او زمونږ د چکر والا کاچا زمونږ ورونه هغه یې ځغلی دا خو زمونږ دپاره بې نقصان دی راځه چې ادمخور دې پیرې له خو نه ژوندي پاتې شو خو بله پیرې له به یې نه پرېږدم د مرګه په غیر نه پرېږدم وای وتښتېده رانه نن د خوراک ته میله ونه شو چې دا دوه کسان څوک را روان دي راځه راځه زر راځه لکه دې غوره شه هغه پورې بالا نسته پورې هغه ګټ سره نسته غونډان جوړ کړه اوس به یې ولو او داسې به تښتې سړي چې کله شاته نه وي نیولې د دې هلته خواسمت ده هغې ته به یې وړی بیا به زما نه یې وله د قاره لږ صبر وکړه تاسو هم زه پرېږدمه نه دا زما په غونډانو ولئ وردېږه زه رالمه لکه تخته راله منډه که منډه که منډه که منډه یا ستاسو ماته ماته راکړه اوس خو زه تاسو له سره پرېږدمه نه لږ صبر وکړه تاسو به زه د مرګه په غیر نه پرېږدم السلام علیکم بیبي وعلیکم سلام تاسو خو ډېر ناوخته کو ستا دواګانې چې موږ سري که نه موږ ادمخور نه شو وژلی داسې کار موږ وکړو ادمخور موږ ته د دنیا نه ختم کړو موږ ورته اور واچو دا د اور نه بغیر نه کړی جادو ورسره و دی موږ په غونډانو په ګټو په دې ویشتی دی خو نه کېده اوس به داسې کار کوو که نه اوس داسې کار به وکړو ګلوسیانه چې دا بیبي او تا زه کور ته راسومه بیا داسې خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ ښه خوشو ځینو ته یوازې مه راځئ او ګرانو کتونکو تاسو ته هم وایم چې خپل ماشومان د کورونو نه داسې یوازې بهر ته مه پرېږدئ په دې واورو کې دې یخې علاقو ته دې غرونو ته خپل ماشومان مه پرېږدئ دې خوا راشه دې خوا راشه ما پسې دا پلین جوړ کړی دی بالا پسې دا پلین ما جوړ کړی دی زه وختي راغلی یم زما 3 ګنټې وکړې دې بالا زه هم په مخه کړی ستا مور بالته نشته یا بوډۍ ده دغه لږ کار دی پکې ما له غونډان راکوو چې دا جوړ کړو او بیا چې مونږ هغه راتلو ما ورپسې داسې پلین جوړ کړی دی بالا ته زه نو اور اچوم او دا خاتمه و دلته خو دنیا شي خلک چکر له راځي دا د هغو دپاره مصیبت دی غونډان که دغه اخري سر دی دی بنده زر زر کوه ښه دغسې غونډان زر زر جوړوه راکړه چې نه خدای دې غرق په دې واورو کې زه راوویستم زه خو ناجوړه ښه دی خدای دې غرق په دې واورو کې چې زه راوویستم